بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته د اکسل کې د یو جدول د پرنټ کولو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو زیات کالمونه او روګانې تا سره موجودې دي هغې ته به پرنټ ایریا یا په ورقه باندې چې پرنټ کې څنګه برابره لکه اوس که راشو پرنټ پریویو ته دغه شوخه ده. پرنټ پریویو ته د دې راځو. دا مونږ سره چې کوم دی اوس فعلا په څلورو صفحو کې دی. دا باید په یو صفحه کې پرنټ شي. ګورئ راځو دا یو نه واخله څلورو پورې دی. که دویم صفحې ته راشو دویمه کې داسې دریمه کې همداسې څلورمه کې نو څلورو صفحو کې دی. د دې د پرنټ کولو د پرنټ د اماده کولو او برابرولو طریقه درته ښیم چې څنګه دا برابرولی شو. لومړی خو به راشئ دلته د سکیلینګ لیکل شوی دی نو سکیلینګ دې باندې به کلیک وکړئ او به انتخاب به کوئ فټ آل کالمز آن ون پیج. لومړی خو به دا وکړئ. ګورئ اوس پیج 1 اف 1 شو، خو اوس پکې لږ نور کار هم پاتې دی چې څنګه اماده پوره به شو پیج سیټ اپ ته. پیج سیټ اپ کې چې دی دوستانو لومړی خبره بله دا هم ده که چېرته ستا دا جدول یې برابر کړی لینډسکیپ یعنې په پرتو باندې وي بیا به دلته راځئ دا اورینټیشن به لینډسکیپ واخلئ داسې ورقه به پرتو شي. او که چېرته دا ستا ورقه په ولاړو باندې پرنټ کوې نو پورټریټ اورینټیشن به همدا ډیفالټ صحیح دی. راځو پیج سیټ اپ ته. پیج سیټ اپ کې چې دی را به شو مرجن ته. مرجن کې لومړی خو به سنټر آن پیج واخلو چې دا کم پیج دی دا زموږ په سنټر کې شي. هیډر به ورته زیرو کوئ، فوټر به ورته زیرو کوئ. زه غواړم چې هر طرف ته 0.1 په اندازه دی سپیس راشي. دا کاپی کوم په دې نورو کې پیس کوم کنټرول وی دا به اوکې. ګورئ هر طرف ته 0.1 په اندازه فاصله د غاړو نه ولري. دا مرجن شو. ګورئ غاړو ته نږدې شو خو اوس باید دا شقه لږ لاندې هم راښکته شي. نو دې لپاره بیرته به راشو دلته شقې ته. دې ځای نه چې دی دغه کم روګانې چې دا به هم لږ پراخه کړو داسې او بل به راشو دغه رو چې کوم دی دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته به راشو دلته هم کې چې دی فارمټ رو هایټ ته به راشو. دلته به ورته ولیکو مثال زه وایم چې د دې هایټ دی فرضاً د 20 په اندازه وي. دا به اوس وګورو چې څومره لږ پراخه شو. لږ به یې نور هم اضافه کړو. هم ته به راشو فارمټ ته دا به 25 مې کو اوکې. اوس ګورو د دې پرنټ پریویو ته ځو چې اوس څومره پراخه شو. ګورئ دومره اندازه پراخه شو. که چېرته غواړو لږ یې نور هم زیات کړو نو تیار سلیکټ دی فارمټ ته راځو رو هایټ ته راځو. دا به ورته 30 انتخاب کړو. اوکې که رو هایټ مو ورته 30. اوس که پرنټ پریویو ته راشو نو اوس ګورئ تر ډېره لاندې راښکته شو. نو په دې طریقه سره کولی شو چې مونږه د پرنټ ایریا چې دی برابره کړو یا مطلب یو ورقه پرنټ کوو کالمونه او روګانې په یو پیج کې سیټ کړو او برابر یې کړو.